یو خور چې په حرم شریف کې چې په مدینه کې د خوږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په روضه کې هلته خدمت کوي یوه یوه روپۍ راټوله کړې ده. ما ته ویل چې وروره خپل مور او پلار پسې یو صحیح اوبو صدقه راته وکړه. ګورې دا مسجد ته د دې د جمع سره دونه علاقه ده، هوټل یې وهلې ده، خو بیا هم سکونه شته. پلاستیکي خپل 15 وخته له جمع دلته ادا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دریم رمضان یعنی دریمه روژه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارک. د 2015 کال راغلی یو کلي ته امتحان دی. امتحان د هغه رب کور دی چې موږ تاسو ته هر څه راکړي دي او په دې لالچ کې اچولی وو چې د الله کور همدغسې پاتې. ګورئ ګرمي ده، هوا ګرمیږي، د اوبو سخت مشکلاتو سره افغانستان مشکل کې دی. د اوبو سطحه ورځ په ورځ کمیږي. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکوي. ګورئ دا مسجد ته د جمع سره دونه علاقه ده، هوټل یې وهلې ده، خو بیا هم سکونه شته. پلاستیکي خپل 15 وخته له جمع دلته ادا کوي او دعا کوي د هغه خلکو لپاره چې هغه مرسته کوونکي دي. دا د کلي خلک دي. دا جومیات مې تاسو ته ښیم چې همداسې پاتې دی ښه، خو هغه کوټله یې والې ده، کوټلې لاندې خپل 15 وخته جمع کوي. خو الحمدلله موږ الحمدلله غریب یو، خو خپل عبادات خپل 15 وخته جمع سره مونځ ادا کوو. خو خپل مونځ چې دی هغه موږ په جمع سره کوو. دا ګوره د دې خلکو دا مینه وګورئ. دي خو ګوره ماشومان ښایسته، دي خو ځوانان، دي خو سپین ږیري. دا موږ ټول یو افغانان یو، په اتفاق سره ښه ښکارو. یو سلام به واچم ټول ته به ورسېږي، نو اصطلاحات ورکوه وخت ضایع کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ته سلام ورسېږي. په دې خاطر وایم چې رمضان دی، سپین ږیري دي په عذاب نشي موږ سره. خو الله دې ستاسو دا تکلیف، دا زحمت، دا ولاړه، دا زحمتونه الله دې قبول کړي. د دې مشران نه به یو مشر خبره وکړي چې دې جمعیات اول دا ملکیت چې دی دا غصب خو نه دی، دا د یو دویم مشکل چې شی دی مشر به خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا جمعیت غصب نه دی، دا وقف دی. دا شخصي ځمکه ده، دا شخصي وقف ځمکه ده. چا وقف کړې ده. دا جمعیت سرپناه نه لري، دا جمعیت کوه نه لري، دا جمعیت کلکۍ نه لري. دا جمعیت یو شی لري بې دیاړه، دا چار دیوالي شو نور څه نشته. که دا زما غږ څوک اوري، کوم مسلمانان یو مرسته کولی شي د جمعیت غم وکړي، د هرې نیګان او څونه وس د چا کېږي چې دا جمعیت فعال شي او د دې جمعیت خواته نور جمعیتونه نشته. دا جامع جمعیت دی غټ. دا 15 وخته جمع کوي، دا شپېته اویا واړه درس کوي. د دې په اوړي او په ژمي کې موږ جمع نه ده پرېږدي، 15 ټیمه جمع کېږي. الله پاک وایي زما رحمت نه نه امیده کېږي. الله د رحمت نه امیده کېږي. الله مهربانه دی، رحیم کریم ذات دی. الله نه رحم وغواړو چې وشي دا جومات زموږ پر خپل رحم او فضل الله موږ ته جوړ کړي. الحمدلله د الله د نوم وزار شمه. نو موږ دا غواړو چې ته راغلی یو زموږ ورور او تا کوم وس کېږي، د بل کوم مسلمان وس کېږي چې دا سرپناه او دا دغه وشي او دا جومات فعال شي او وشي. نو که وایي موږ د دې خواست کوو او د دې غوښتنه کوو. الله مهربانه دی، الله رحیم او کریم. د اخره کلمه ډېره ښایسته وي، الله مهربانه دی. واقعیت ګورې دا د الله رب العزت کور دی. دا زما تا دپاره امتحان دپاره اچول شوی دی. د هغه امتحان چې اول به دا ځواني وګورو او دا روغ صورت چې موږ تاسو ته الله راکړی، په اندامونو جوړ یو، دا موږ دپاره غټ امتحان دی. او دویم دا چې درایي راکړې ده. ګورې دې دنیا نه خالي لاس ځو او هېڅ څه له ځان سره نشي وړلی. او د کومې دارایي چې دعوې کوو هغه زموږ او ستاسو نه دي، د خپل اعمالو سره به ځو. په ژوندانه هغه کارونه باید موږ او تاسو وکړو چې هغه په هغې دنیا کې زموږ او ستاسو مخې ته ولاړ وي. او په دې دنیا باید د خپل ورثو د خپل مړو پسې داسې صدقې وکړو چې تلپاتې صدقه وي. یو مثال به یې درکړم. یو خور چې په حرم شریف کې چې په مدینه کې د خوږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په روضه کې هلته خدمت کوي، یوه یوه روپۍ راټوله کړې ده.
ما ته ویل چې وروره خپل مور او پلار پسې یو صحیح اوبو صدقه راته وکړه چې د والد صاحب نوم یې عبدالحق اخونزاده او د هغه مېرمن یعنې دا لوري ورته صدقه کوي تر پایه پورې زموږ ملتیا وکوي دا صدقه دا کوئی کار ورته شروع کوو الله دې ورته د دې بدلی ورکړي او زه په تاسو باندې هم غږ کوم چې داسې مدارسو د ماجدونو نه لیدنه وکړي او خپل هغه کومک مه سپموئ ورسره ویې کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله ورته وایي ما شاء الله ما شاء الله. راځئ چالان کا استاده چالان کا د خیر په کار کې تعدی په کار ده تعدی راځئ